مخکې چې کوم ملګري د هغې سره هم والی وه زمونږ د صحابه ملګرو خو الرډي قرباني ورکړې وه. موږ خو پکې بار بار رهایي مونږ ته میلاو شو، ضمانت مو کنفرم شو. زمونږ خو د فیض محمد کاکا په شان دی، زمونږ د نورو ملګرو په شان د مشرانو پکې الرډي جیل ته تللي هم دي. نو زه د دې هم شکریا ادا کوم د خپلو وکیلانو صاحبانو چې هغې هم ډېر محنت او اشفاق ډکېټ نور چې کوم زمونږ ملګري د هغې هم شکریا ادا کوو چې هغې ډېره منډه ترړو وله په دې کیس کې. خو دا خو چې یو تحریک یو بیا یو داسې تحریک چې مثال دونه زورور قوتونه هغې چیلنج کړي، نو په هغې کې زه وایم چې دا خو یو ډېر وړوکی غوندې خنډ و چې مخې ته راغی. د دې نه غټ کیسې او د دې نه سختې کیسې د دې نه ترخې کیسې په مستقبل کې ایکسپیکټډ هم دي او ملګرو ته پکار ده چې تیاره مي ورته او هغه به فیس کوو او هغې ته الرډي مونږ ملا تړلی هم ده، ذهن مو ورته هم جوړ کړی دی. د خپلې بیانیې سره چې مونږ د سیاست ته راوځو نو دا ډېرې وړې خبرې دي. دې نه ډېرو سختو خبرو ته مونږ له پیله نه ملا تړلی ده. دا خلک چې راپاڅېدلی دي د سر نه هم تېر شوي دي. نو یو اف آی آر او یو کیس داسې دونه غټه خبره نه ده. مسله دا ده چې زمونږ د کومو خلکو سره کومو خلکو خلاف مونږ راوتي یو هغه اوس په خپله ښکاره راځي هم ده. د ریاست مشندري په یو شکل په بل شکل کې استعمالوي. نو مونږ ورته دا وایو چې لږ د جرأت وکړي، د مقابله چې کومه ده دا د مونږ سره په خپله وکړي، د بل چا مټ ته نه استعمالوي. را دي چې په خپله د مخې ته ودرېږي او دا کوم مطلب دا کوم غلا غلطي چې هغې کوم مونږ دنیا ته بیانوو د هغې وضاحت یې په خپله وکړي یا د هغې په جواب کې سره حقایق وي په هغې باندې د دې زمونږ مقابله وکړي. د هوس کړی دا اوس د اعصابو جنګ دی. نو انشاءالله په دې کې به همت نه بیلو. دا اف آی آر دې کې دي چې سبا 20 نور هم وکړي، 25 نور هم وکړي. موږ به خپل مرام ته ځان رسوو، خپل حوصلې به نه بیلو، خپل همت به نه بیلو او انشاءالله د خپلې لارې نه موږ په دغه شانتې کیسو باندې هېڅوک هم نشي منع کولی. په دې خبره د سر خلاص کړي د ټولو پښتنو د صحابې ملګرو یو ځل بیا ډېره مهرباني، ډېره شکریه. او د صحابې خلکو سره د وکیلانو هم چې دلته څومره منډې هغې شکریه ادا کوم. په دې شپږ دفتر ته به لږ عیني اجازه غواړو که نه بیا په ضروبه کې زموږ 2 بجې پروګرام دی چې کوم ورکر دی ټول به راځئ ټول پښتون کام ته چې په دې ریاست کې چې اوسېږو نو دا ورځې به راځي، د دې نه به ترخې راځي، د دې نه به غټ امتحانونه راځي. دې خدای خدمتګار ډېر لوی قربانۍ کړې وې، پښتنو په مختلفو مرحلو باندې ډېر قربانۍ ورکړې دي. موږ دا عزم کوو چې موږ به د خپلو اتلانو دا قربانۍ بیا تازه کوو، خپل ژوند به قربانوو خو د پښتون په سر به سودا ونه کړو. ډېره مننه. زه د ټول پښتون ولس بیا تنظیمي طور باندې بیا خصوصا د صوابۍ خلکو چې دلته مونږ هر کله راغلو د جلسې ناروان څخه تر اوسه پورې داسې یو خبره هم چې مونږ پکې تکلیف محسوس کړي وي د څه کارونو د دې دوی طرفه راغلي وي نو دې چې کوم عزت راکړی دی هغې مونږ ډېر شکرګزار یو. تاسو ته ملګري لکه څنګه چې پته ده چې دغه اف آی آر د اف آی آر په بنیاد باندې مونږ په سی ایل کې هم واچولو. د دې اف آی آر په بنیاد باندې زموږ ملګري هم گرفتار شول او د دې اف آی آر په بنیاد باندې د په پاکستان کې او د دنیا کې پروپاګاندا هم وچلوله. خو د دې اف آی آر حقیقت نن واضح شو چې هغه دا وضاحت و چې په دې اف آی آر کې څه نه وو. د دې چې کوم دروغ باندې د اف آی آر کټ کړی و هغې زموږ د بی بی اے کنفرم کول دي. نو نن زموږ بی بی اے کنفرم شوه او دا بالکل زه دا وایم چې ریاست که چېرته په ده کې دومره اخلاقي معمولي اخلاقي جرأت وی یا اخلاقي سوچ وی په ده کې نو ده به داسې کارونو نه مزید منې و. خو افسوس خبره دا ده چې په غلطو باندې پاسه نورې غلطۍ کوي. نو زه دا وایم چې دا د ریاست لپاره او د دې ملک لپاره ټیک نه دي. موږ دا وایو چې په دې ملک کې موږ خپل عیني حقوق غواړو او موږ د پښتون لپاره ژوند غواړو پکې او داسې ژوند غواړو لکه څرنګه چې یو پاکستاني په لاهور، اسلام آباد او د پاکستان په نور ښارونه کې ژوند تېروو، داسې ژوند موږ د پښتون بچي لپاره غواړو. د دې لپاره هر قسم تکلیف مشکلاتو او مصایبو ته موږ ته ولاړ یو او موږ د تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوو او نن موږ دا وایو چې دا د حق فتح ده. بسم الله الرحمن الرحیم.